دوستان نن په ډېر جالب موضوع باندې بحث کوو چې زموږ په ټولنه کې ځینې دودونه یعنې ځینې رواجونه دي چې هغه ملا ماتونکي او ځینې خو یې حتی د اسلام سره په ټکر کې دي. خواشنۍ سره چې موږ که چیرې هغه دود ترسره نه کړو نو بیا ووایو چې په موږ سره پلانی خبرې وکړي یا به پلانی ووایي چې ده ولې دغه کار ترسره نه کړ. اصلا چې اسلام مبارک دین داسې نه وایي، هغه خپله هغه اصول هغه خپله چارچوکاټ یې موږ او تاسو ته وړاندې کړی چې دې نه باید ونه وځو، او که چیرې ته دې نه وځو نو هماغه ده چې موږ بیا دا کار د اسلام سره په ټکر کې دی، چې د هغې د جملې څخه یو اسراف دی یا په نجونو باندې د پیسو اخیستل دي د ولور په نوم. یوه بله مسله چې هغه د بدو ورکول دي په ځینې وخت کې چې ستونزه یا مشکل ورور جوړ کړي، پلار یې جوړ کړي، په مقابل کې یو نجلۍ په بدو کې ورکول کېږي چې دغه هم یو ډېر بد عمل او دود دی چې ډېر کم شوی هم دی، خو په ځینې ځایونو کې متاسفانه اوس هم شته دی. زه راځم موضوع ته چې همدې موضوع په اړه به راسره په خپرونه کې دیني عالم مولوي صاحب حسیب الله حنفي زموږ سره وي او په همدې باندې به بحث کوو. مولوي صاحب سلام، شپه خیر راغلی. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. ډېره مننه کوم. مولوي صاحب پوښتنه به هم دې ځای راپیل کړم چې ناوړه دودونه پالل په ټولنه کې څومره ستونزې راولاړوي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته د ملي تلویزیون ټولو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د اسلام مبارک دین مقدس دین چې ښځو ته کوم حقوق ورکړي دي د هغو حقوقو کې یو حق د ښځو نه هغه مهر دی چې اسلام چې کله یوه نجلۍ هغه په نکاح کېږي نو په میړه باندې لازمه ده چې دې ته مهر ورکړي. متاسفانه دغه اسلامي وجیبه او فریضه دا نن سبا ډېرو مشکلاتو او ډېرو ستونزو سره مخ سوې ده. د ولور په نامه یو داسې ناوړه دود یو داسې شی چې اسلام د هغې سره سختۍ سره ممانعت کوي هغه نن سبا وجود ته راغلی دی. مهر یو وجیبه ده، فریضه ده چې هغه به خاص د نجلۍ ته ورکولی کېږي او میړه به یې ورته ورکوي او په هغې باندې نه د هغې پلار حق لري، نه د هغې ورور حق لري او نه بل څوک د کورنۍ حق لري چې دغه مهر د نجلۍ نه واخیستلی سي. زموږ او ستاسو په ټولنه کې مهر جدا کېښودلی کېږي 100,000 100,000 ورسره پلار د 15 لکو نه واخله تر 15 لکو تر 20 لکو روپو پورې تقاضا کوي د هلک د کورنۍ نه، او دغه پیسې بیا هغه اخلي خپل جب کې اچي، یا ورباندې ځان ته ځمکه اخلي، یا ورباندې کور اخلي، یا ورباندې موټر او حتی بعضې حاجي صاحبان ورباندې حج ته هم ځي. دغه پیسې د دې پلار لپاره یا د ورور لپاره د نجلۍ باندې اخیستل چې هغه نجلۍ ته نه میلاویږي، او د ولور په نوم باندې اخیستل مطلق حرام دی. دا داسې دي لکه یو سړی چې د خنزیر غوښه خوري، یعنی کوم مهر چې ده هغه خاص د نجلۍ حق ده، هغې کې هغه خپله تصرف کولی شي او دا به خاص هغه نجلۍ ته ورکولی کېږي. د پلار لخوا نه، د ورور لخوا نه، یا د نورو سرپرستانو لخوا نه چې کومې پیسې په لږ باندې کېښودلی کېږي دا په اسلام کې مطلق ناروا ده. کله چې موږ د ولور یا د مهر په باره کې بحث کوو، د دې د حرمت په باره کې ډېر داسې کسان دي چې هغه سپین ږیري دي، حاجي صاحبان دي، لمونځونه هم کوي او ډېر تهجد به هم کوي، ډېر شیان به کوي، او د مولوي صاحب په مخ کې به ناست دي شاید خپل سر ته هم شور ورکوي چې والله رښتیا هم دا کار ناروا دی، مګر هم چې کله بیا همغه ته کښېني او د هغه نه لور غواړې بیا به هغه درته وایي چې 10 لکه روپۍ راته کښېنه دی ولا کله نه په ډولۍ کې کښېنئ. دا موږ ستاسو یو ډېر ناوړه د جاهلیت د زمانې هغه دود دی. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله دنیا ته راغی او چې کله بعثت وشو د هغه په دغه وخت کې په جاهلیت کې 3 قسمه مسایل و ښځو ته. یو دا و چې ښځې ته به اصلا مهر بیخي ورکول کېده نه، یا چې دی مهر به یې اخیسته دغه، خو لیکن هغه به د هغې سرپرستانو لکه دا اوس چې څنګه پلار او مور ورور د هغې اخلي او خپله یې نوش جان کوي، نجلۍ ته نه ورکولی کېږي. او یا به دا و چې کله به نجلۍ واده سوله نو د میړه له خوا نه به فشار په دې باندې کېده چې دا مهر دې پرېږده مانه 1 روپۍ مو وانخلي. همغه 3 قسمه مسایل نن سبا متوجه دي. یا خو مهر ورته ورکولی کېږي نه، یا چې مهر واخیستلی سي هغې پلار اخلي، او یا چې مهر کېښودلی سي مګر بعدن کې هغه خاوند او هغه ورباندې فشار راوړي تر څو پورې دا مهر عفو کړي. نو دغه اسلامي وجیبې کې نن ډېر زیات مشکلات راولاړ سوي دي. یو مسله چې زه غواړم ورته یادواري وکړم، خصوصا په هغه په اطرافو په سیمو کې د هلک به سړی به د 15 کلو وي، نجلۍ به چې ده د 15 کلو وي، خو صرف د دې په مقابل کې پلار رالګېږي په 20 لکه افغانۍ باندې د خپله لور هغه 70 کلن سړي ته ورکوي، او د دغې نجلۍ رضایت نارضایت هغه هېڅ په نظر کې نه نیول کېږي، او فقط پیسې هدف وي هغه لور خرڅول، چې اسلام مبارک دین په سختۍ سره دا منع کړې ده. نبي علیه الصلاة والسلام په حدیث مبارک کې فرمایي 3 انا خصمهم یوم القیامه، 3 کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به دوی سره زه په جنګ باندې یم.
یو په هغې کې رجل اعطى بي ثم غدره، هغه کس چې زما په نوم باندې دښمن ته امن ورکړي او بیا دغه دښمن په قتل باندې ورسوي، یو به دا وي، ځکه چې هغه د ما د نوم په استفادې باندې لګیا دی، خیانت یې وکړو. دویم کس دا دی چې رجل باع حرا فاکل ثمنه، هغه کس چې هغه یو آزاد انسان خرڅ کي، آزاد انسان دغه نجلۍ ده که نه، دی خرڅ کي او د هغې روپۍ واخلي او خوري. او دریم کس هغه دی رجل استاجر اجیرا، چې یو کس په مزدورۍ باندې ونیسي او هغه مزدورۍ نه هغه نه پوره ګټه واخلي لیکن مزدوري ورته ونه کړي. دې سره به د قیامت په ورځ زه په جنګ باندې یم. او قرآن عظیم الشان ډېر په صراحت سره د نجلیکیانو دا مهر تعین کوي، فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ورکړئ ښځو ته د هغوی مهرونه ښه په خوشبینه رضا سره، یعنې ډېر په خوشحالۍ سره تندی هم ورته متروش کوئ چې دا خو ځکه دا د هغې حق دی چې اسلام هغې ته یو د تحفه او د ډالۍ په طور باندې نجلۍ لپاره تعین کړی دی. اوس دغه مهر کم مقدار چې دی هغه 10 درهمه دی په شریعت کې، او زیات مقدار چې دی هغه د دوو جانبانو توافق ته کتلی کېږي چې هلک څومره وس لري. یو مشکل زموږ ستاسو په ټولنه کې دا ده چې مهر دومره کېښودلی کېږي چې هغه هلک بیچاره ملا ورسره ماته سي، هغه په 15 کاله مزدوري کوي، هغه خپل مهر نشي پوره کولی. نو دومره مهر یا ولور په نوم باندې دغه کمې پیسې چې ایښودلی کېږي. د داسې هلکانو زموږ شاهدان وو چې هغوی د دغې ولور د پوره کولو لپاره اروپا ته روان شول، په لاره کې ماهیان وخوړل. ډېره مننه کوم. واقعیت هم دی داسې یو متاسفانه چې یو دغه یوه ستونزه دغسې یوه پېښه عملا موږ په سیمه کې پېښه شوله چې ماهیانو وخوړله، اوس هم پسې ورک شو، 2 کسان له منځه لاړل. په هر صورت راځو یوې بلې مسلې ته چې ډېره مهمه ده. یو خو دا د مهر ولور مسله ده چې دا واقعیت هم ستونزه راولاړوي. بله که راشو څه موډرن سیستم ته چې په ښارونو کې دی، هغه دا دی چې ولور کم اخلي. مثال ولور 1 لک 1.5 لک روپۍ هغه دومره چې اخلي چې هغه نجلۍ ته عجیز هغه شیان چې په کار کوي هغه ورته واخلي. دوی بیا په هوټل کې ډېر مصرف کوي. په هوټل کې په هغه لک دومره مصرف راځي چې 4 لک 7 لک روپۍ یو ډوډۍ او د دغه نور مسایلو چې هلته بیا ډېر نور مسایل هم دي په هوټل کې هغه پرې راځي. او دغه هغه کسان کوي چې د هر څه نه خبر دي، یعنې باسواده کورنۍ دغه کار ترسره کوي. تاسو څه ویلی په دې تړاو؟ متاسفانه زموږ ټولنه د ډېرو ناسمو دودونو ښکار سوې ده نن سبا. داسې رواجونه چې هغه د انسان د وس د پوره کولو پورې، یعنې ډېر ښه اقتصاد والا خلک هم نشي پوره کولی. واده نن سبا د یو زحمت ګرځېدلی دی د یو ځوان لپاره چې د نجلۍ له خوا نه لیست ورته جوړ کېږي د کوژده کې چې دومره شیان به ماته کور ته راوړي. یعنې هغه لیست چې خپله وګوري هغه په لکونو روپۍ باندې هغه په هغې کې په دنیا شیان ورباندې ایښي چې 2 منه چای ماته ته راوړه. ته خدای 2 منه چای سړی په کوژده کې مصرف کولی شي. داسې شیان ورباندې کېدي چې هغه خپل ځان ته د یو 2-3 کالو هغه سامان برابرۍ لګیا دی. یو دا مسله. دویم نمبر کې بیا ورته وایي چې واده په هوټل کې ونه کړي، ولاکې خو یې رانه بوځي. هغه سړی بیچاره هغه په قرض باندې ځي، دکاندار دی او هغه په قرض باندې روپۍ راخلي او تا لپاره بیا 20 قسمه طعام په هوټل کې درکوي. یعنې دا څومره ظلم دی د یو کس سره. بیا دغې کورنۍ ته خو ستا لور هم روانه ده، همغه قرضدار بیا سبا ته د دغې نجلۍ میړه نیولی وي او بیا هغه بېعزته کېږي. دا سړی په دې باندې نه دی خفه چې د ما د دې لور دا میړه څنګه خلکو په مابین کې شرمېږي، خو د دې لپاره چې هغه خپل خلکو ته ځان وښیي چې د ما لور خو په هوټل کې واده سوله. دغه ناسم دودونه دي چې نن سبا متاسفانه اسراف بل طرف ته ده، ګناهونه بل طرف ته دي، ظلم بل خواته دی، او دغه ناحقه مصرف چې په دې سړي باندې اچول دي دا بل خواته دي. او په دغې واده کې چې اشتراک کوي هغه سړی هم باید پیسه داره اوسېږي. غریب سړی خو واده ته هم نسي تللی چې ته ماستن کې روان وي، ته به یو ټکسي ځان ته نیسي په 1500 روپۍ باندې هوټل ته به ځان رسې. نو غریب سړی چېرته اشتراک کولی سي؟ نو دا ټول هغه بربادي ده چې موږ تاسو د اسلام نه لرې پاتې شوي خلکو مابین کې رواج سوي دي. او داسې رواج سوي دي چې نن ملا هم پکې ګرفتاره دی، عالم هم پکې ګرفتاره دی، حاجي هم پکې ګرفتاره دی. د خلاصۍ نشته د داسې ناسمو دودونو سره مخ د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي چې دغسې ناوړه دودونه اقلا له منځه لاړ شي؟ موږ مسلمانان یو، موږ کوشش وکړو، علما خصوصا په دې لاره کې ډېر زیات باید کوشش وکړي چې خلکو ته موږ هغه اصلي اسلامي او شرعي لاره وروښیو. نبي علیه الصلاة وسلام نکاح ته ویلي بهترینه نکاح هغه ده چې د هغې مهر اسانه وسیږي، هغه ډېر په اسانۍ سره وشي. موږ د سیرت د نبي علیه الصلاة وسلام مطالعه کړو. نن نکاح ولې سخته سوې ده خلکو لپاره؟ زنا ارزانه ده او نکاح سخته ده. ځوانان ولې په فساد اخلاقي کې مبتلا دي؟ دې له وجې نه چې هغه نکاح نشي کولی. که موږ د نکاح لارې اسانې کړو او خلک په اسانۍ سره او په ډېرو کمو پیسو سره نکاح وکړي، ولې به یو سړی چې د فحاشۍ خواته ځي؟ د یو سلیم الطبع انسان چې هغه ته الله رب العزت یو صحیح روحیه ورکړی، هغه هېڅکله د خپلې نکاح نه بلې خواته نه ځي.
خو نکاح سخته سوې ده، مشکلات دغه راغلي دي. نو کوشش وکړو په دې کې د نظام مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لپاره داسې یو محور جوړ کړي چې خلک ډېر په اسانۍ سره دغه رواجونه چې دا نن د نوروزۍ په نوم باندې، د اخترۍ په نوم باندې، د پلانکي په نوم باندې 20 قسمه نومونه ورته جوړ کړي دي او دغه د هلک په کور باندې ټول بوج را روان دی. لکه څرنګه چې د سړي حق د خپل اولاد ته واده وکړي زوی ته، همدارنګې د پلار حق د خپلې لور ته به هم خپله واده کوي. د هغې مصارف په پلار باندې کېږي. پلار څه حق لري چې د لور د واده لپاره د هلک له کورنۍ نه پیسې اخلي؟ ولې دا ستا اولاد نه دی؟ لکه څنګه چې هغه سړی د خپل زوی لپاره واده کوي، همدغسې دغه لور هم په تا باندې حق لري چې د هغې لپاره ته له خپل جبه مصرف وکړي. مهر خو نجلۍ ته جب ته ورکولی کېږي، یا خو د هغه ډالۍ ده. زه درته یو مسله واضحه کړم دوستانو، د واده کې چې دا بعضې خلک په اطرافو کې دغه د هلک له کورنۍ نه کومې پیسې اخلي د خوړې په نوم باندې، دا خوړه مطلق ناروا ده. دا ستا لور و ستا اولاد دی، د دې د پیسې مصرفول د دې له ژبه به ته مصرف کوې د خپل لور لپاره تر څو هغه واده سي. دا چې دا کم کسان خوري د هغې لپاره هم ناروا ده دغه پیسې اخیستل. بغیر د مهر نه نورې 1 روپۍ د هلک له کور نه اخیستل دا د نجلۍ د کورنۍ لپاره مطلق ناروا دي، چې دغه نن سبا ټول خلک یې اخلي او بیا منځونه هم کوئ، روژې هم نیسئ، زکاتونه هم کوئ، عمرې هم کوئ، حج یو شی هم نه قبلېږي چې ته حرام اخلي. بیا هلک په کور باندې دومره بوج راوستل. داسې کورنۍ ما لیدلې ده چې یو ضعیف انسان چې اعصاب هم خراب دي، بدن هم چې دی ضعیف دی، له لاسه ورکړی، یو ښایسته نجلۍ خاص د دې په مقابل کې چې روپۍ واخیستلې پلار او نوشیجان یې کړلې، هغه ته یې ور واده کړله. دا په کوم اسلام کې راغلی دي؟ دا په کوم دین کې راغلي؟ نجلۍ چغې وهي چې د خدای لپاره ما په بنې باندې ورکوي، بلې ښځې ته یو بل سړي ته ما ورکوي، خو لیکن دغه سړی خو لیونی دی، نو ده ته ما ولې ورکوئ؟ او دا زموږ ستاسو په ټولنه کې دا رواج لري او دې ته بیا مولوي صاحب هم راځي نکاح هم تړي. متاسفانه وایم نو دغه هغه ناسم دودونه دي، ناسم رواجونه دي چې اسلام هیڅ تړاو د دې سره نه لري او د دې په خلاف باندې مبارزه کول پکار دي، خصوصا د علماو، د استادانو، د مکاتبو له لارو نه، د منبرونو له لارې نه په دې باندې خلکو ته اګاهي ورکول پکار دي چې د دغې ناسمو دودونو نه موږ لاس په لاس شو. ډېره مننه کوم مولوي صاحب چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چار کې بریا وغواړو، خوشحاله اوسئ.